رقابت‌های وزنه‌برداری در ولایت پکتیا میان 30 ورزشکار از 3 کمپ ورزشی برگزار شد. مسئولان هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را انتخاب ورزشکاران برتر برای تیم ولایتی عنوان می‌کنند. دا مسابقه منتخبه دوستانه د درې کلبونو څخه ګډون کړو چې هر کلب لاس ورزشکاران ورکړي 10 نفره مجمع وو. د دې مسابقې هدف دا و چې د دې مسابقې نه بیا وروسته راتلونکي مسابقې منتخبه یعنی د پکتیا ملي ټیم جوړیږي. هغه ملي ټیم مسابقې چې جوړیږي هغه نه بعد د پکتیا ولایت بیا ځي ملي مسابقو کې اشتراک کوي. ورزشکارانی که در این برنامه اشتراک کردند از برگزاری این رقابت‌ها ابراز خرسندی می‌کنند، اما از نبود یک مکان مناسب برای ورزشکاران شکایت دارند. آنان خواستار حمایت مسئولان امارت اسلامی و سرمایه‌گذاران کشور از ورزشکاران پکتیا شدند. بیا کې مختلف لوبغاړي ګډون کړی وو. خپل شخصا ما په شپږ کیلو وزن ګرام کې تر وزن کې وزن کشي کړی ده. سپانسران د پکتیا د ورزشکارانو لپاره هیڅ همکاري او استازي نه ده کړې. تر اوسه موږ ډېر پکتیا کې غټ تجاران شته، ورزشکارانو سره مالي کومک نه ده کړی. چارواکو نه موږ دا هیله لرو، د اسلامي امارت حکومت نه هیله لرو چې الحمدلله اسلامي امارت د غوښتنه هم دا ده چې موږ ته جمنیزم برابر کړي، د شپې د ورځې بعد په هر ټیم کې موږ مسابقه وکړو. این در حال است که ورزشکاران پکتیا همواره زمینه‌ساز برگزاری رقابت‌ها به هزینه‌های شخصی خش بودند و خواستار ایجاد یک جمنازیوم معیار نیز بودند.